د یو وخت کیسې ده. په یو وړوکي کلي کې یوه جینۍ اوسېده چې د هغې نوم زرینه و. زرینه ډېره زیاته معصومه، محنتي او نرمدله جینۍ وه. زرینه چې کله ماشومه وه نو په هغه وخت کې د دې مور مړه شوې وه. د دې د مور د مرګ نه بعد د زرینې پلار دویم واده وکړو. د دې مېرمنه مور رشیده ډېره زیاته دړنه سخته او ظالمه ښځه وه. په شروع کې خو به رشیدې زرینې سره ډېره مینه کوله، خو وخت سره سره د دې اصل چهره خلکو ته مخې ته راغله. د رشیدې یوه خپله لور هم وه چې نوم یې نازیه و. رشیدې به نازیې سره ډېره زیاته مینه کوله او نازیې ته به ډېر زیات اهمیت هم ورکولو. رشیدې به په زرینې باندې د کور ټول کارونه کولو. زرینه به سهار وختي پاڅېده او د کوهي نه به یې اوبه راوړې، ځناورو ته به یې ګیا اچوله او د کور ټول کارونه به یې کولو. که د زرینې نه به لږه هم غلطي وشوه نو رشیدې به دا ډېره زیاته ورټله او کله کله به یې ومواله. زرینې به خاموشۍ سره دا هر څه برداشت کولو او په زړه کې به یې دعا کوله چې یا الله پاکه زما زندګۍ کې هم خوشحالي راولي او ما ته د دې مصیبت نه نجات میلاو کړي. کلي سره خواته یو غټ ښار و چې په هغې کې یو مالدار تاجر اوسېدو. د مالدار تاجر یو زوی و چې نوم یې احمد و. احمد یو مالدار هم و، خو هغې سره احمد یو نیک او هوښیار هلک هم و. احمد به اکثر کلي ته راتلو او د خلکو مدد به یې کولو. یو ورځ احمد کلي ته یو فلاحي کار سلسله کې راغلی و چې په دې دوران کې د هغه نظر په زرینې باندې پرېوتو. زرینې د کوهي نه اوبه ډکولې. احمد خان ورته د لرې نه غور سره کتلو. د زرینې په مخ باندې ډېر زیات تکاوټ و، خو د دې نه باوجود هغه ډېره زیاته پرسکونه او معصومه لګېده. احمد خان په لومړنۍ پیره کې دا محسوس کو چې زرینه د نورو جینکو نه مختلف ده. احمد خان په کلي کې د زرینې باره کې معلومات شروع کو. کلي والا خلکو احمد خان ته د زرینې باره کې ټول معلومات ورکو او ورته وویل چې د دې زندګي خو د ډېر مشکلاتو نه ډکه ده. د دې مېرمنه مور ده چې په دې باندې هر وخت ظلمونه کوي. احمد خان چې دا واورېدو نو هغه ته ډېر زیات دک ورسېدو او هغه فیصله وکړه چې زه به د زرینې مدد خامخا کوم، خو په داسې طریقه به یې کوم چې د زرینې عزت نفس ته هم دک ونه رسي. بل طرف ته رشیدې ته چې پته ولګېده چې کلي ته یو مالدار هلک راغلی دی، نو رشیدې فوراً منصوبه جوړه کړه چې د خپلې لور نازیې واده به د سره وکړم. رشیدې نازیې ته ښې کپړې واچولې او احمد خان ته یې مخې ته راوسته. نازیه ښکلې خو وه، خو نازیه ډېره زیاته متکبره او بدتمیزه وه. احمد خان خو نازیې سره خبرې وکړې، خو بالکل د دې نه متاثره نه شو، بلکې په زړه کې ووی چې دا خو ډېره بدتمیزه او بد اخلاقه جینۍ ده. څه ورځې پس په کلي کې یوه میله وه. په دې میلې کې ټول خلکو ته دعوت و. رشیدې زرینې ته ووی چې ته به دې دعوت ته بالکل نه ځې او ته به د کور ټول کارونه کوې. خو اتفاق سره احمد خان پخپله د دې کور ته راغو چې زرینې ته هم په دې تقریب کې دعوت ورکړي. رشیدې خو اول بهانې شروع کې، خو احمد خان ورته ووی چې نه، زرینه به خامخا ځي، کني زه به بیا په کلي کې فلاحي کارونه نه کوم. رشیده مجبوره شوه او زرینه یې ورسره پرېښوده. په پروګرام کې زرینه په ساده کپړو کې وه، خو هغه د ټولو خلکو نه بالکل مختلف لګېده او د ټولو نه زیاته ښکلې هم ښکارېده. د احمد خان نظر په زرینې باندې و. هغه وکتو چې زرینې به د مشرانو عزت کولو، وړو سره به یې ډېره زیاته مینه کوله. د احمد خان زړه د دې طرف ته نور هم مایله شو. څه ورځې بعد احمد په کور کې خپل مور او پلار ته د زرینې باره کې خبره وکړه چې زه زرینې سره واده کول غواړم. اول خو د زرینې مور پلار ډېر حیرانه شو، خو بیا چې د زرینې باره کې خبرې واورېدې نو زړه یې نرم شو. یو ورځ د احمد مور او پلار د زرینې سره د ملاقات دپاره د هغې کلي ته راغو. کله چې رشیدې ته دا خبر میلاو شو نو هغه ډېره پریشانه شوه.
رشیدې کوشش وکړو چې زرینا ته پټه کم او خپل لور نازیه ورته مخې ته کم. احمد خان خپل مور او پلار ته صفا ووی چې زه به صرف زرینې سره واده کوم. د احمد مور او پلار هم زرینې سره ملاقات وکړو او هغې هم د زرینې د سادګۍ او د اخلاق نه ډیر زیات متاثر شو. د هغې هم زرینا خوښه شوه او واده لپاره یې غاړه کېښوده. رشیدې ته د خپلو غلطو احساس وشو او هغه پوه شوه چې ما زرینې سره ډیر زیات ظلم کړی دی. رشیدې د زرینې نه معافي وغوښته چې ما معاف کا. زرینې هم خپله میرنه مور معاف کا. د واده نه پس زرینا ښار ته لاړه خو هغې خپل کلی نه هېرولو. هغه به اکثر خپل کلي ته واپس راتله او د غریبانانو مدد به یې کولو. زرینې په خپل کلي کې یو وړوکی غوندې سکول هم جوړ کو. زرینې وی چې زه دا نه غواړم چې یوه بلې جینۍ سره زما په شانتې سلوک وشي او هغه د محرومو ښکار شي. دا تعلیم به د دې په مستقبل کې د دې سهاره وي. د احمد او د زرینې زندگی د محبت او د خوشحالو نه ډکه وه. زرینې دا ثابت کړه چې صبر، محنت او ښو اخلاقو سره انسان کامیابیږي. سبق: ظلم او ناانصافي وقتي طور باندې، خو سچایي، صبر او نیکي آخرکار سړي ته ګټه ورکوي.